Hello friends, welcome to Talk Bright US YouTube channel. نن مو یو ځل بیا نوی سنټنس راوړی دی ستاسو لپاره ترڅو تاسو ترې ګټه واخلئ او دا ډېرې ګټورې استعمالیدونکې او نوی سنټنس دی چې په پښتو او انګلیسي دواړو کې به په پوره وضاحت سره وویل شي. نو راځو درس شروع کوو. زه به تر راتلونکې جمعې ورځې پورې په رخصتي راشم. که داسې څوک په انګلیسي کې وایي، مثلا تاسو یو چاته وایئ که نه چې زه به تر راتلونکې جمعې ورځې پورې په رخصتۍ راشم، نو تاسو به په انګلیسي کې داسې وایئ چې I will come on vacation by Friday. I will come on vacation by Friday. زه به تر راتلونکې جمعې ورځې پورې په رخصتۍ راشم. که تاسو داسې وایئ چې زه نن رخصت یم، نو په انګلیسي کې موږ داسې ویلی شو چې I am off today. I am off today. I am off today. معنا زه نن رخصت یم. مثلا تاسو یو چاته وایئ چې زه نن رخصت یم، په انګلیسي کې به داسې وایئ چې I am off today. او که داسې وایئ چې نن رخصتي ده، نو داسې به وایو په انګلیسي کې چې Today is holiday. Today is holiday. نن رخصتي ده. Today is holiday معنا نن رخصتي ده. holiday وایي رخصتي ته. Today نن ورځ. او که تاسو داسې وایئ چې سبا رخصتي ده، نو بیا به وایئ چې Tomorrow is holiday. Tomorrow is holiday. سبا رخصتي ده. Tomorrow وایي سبا ته. holiday وایي رخصتۍ ته. او که چاته تاسو وایئ چې ولې دومره په غوسه شوې، ولې دومره په غوسه شوې، نو په انګلیسي کې به داسې وایئ چې Why did you get so angry? Why did you get so angry? ولې دومره په غوسه شوې. او که چاته داسې وایئ چې مثلا ستاسو کارکوونکی دی، ته ورته وایئ چې میز صفا کړه، نو تاسو به داسې وایئ چې clean the table. clean the table. میز صفا کړه. clean وایي صفا کولو ته، verb ده، table وایي میز ته. که تاسو داسې وایئ چې مثلا یو څوک ستاسو په خبرو کې مداخله کوي، نو تاسو ورته وایئ چې دا په تا پورې اړه نه لري. دا هم ډېره استعمالیدونکې ده. نو تاسو به په انګلیسي کې داسې وایئ چې It is not up to you. It is not up to you. دا په تا پورې اړه نه لري. داسې هم ویلی شو چې It's not up to you. It's یا It is دواړه یو شان ده. که تاسو داسې وایئ چې زه تل ستا په څنګ کې وم، نو په انګلیسي کې به موږ داسې وایو چې I was always by your side. I was always by your side. زه تل ستا په څنګ کې وم. I was always by your side. زه تل ستا په څنګ کې وم. او که تاسو داسې وایئ چې مثلا زما په فکر یا زما په نظر یو چاته یو کیسه یا یو وړاندیز کوئ یا هم بل څه، نو تاسو خپل فکر ورسره شریکوئ، نو داسې ورته وایئ چې زما په فکر یا زما په نظر، نو هغه به داسې وایي په انګلیسي کې چې From my point of view. From my point of view. From my point of view. زما په فکر یا زما په نظر. د هغه څخه وروسته مثلا تاسو خپل نظر وړاندې کوئ چې مثلا زه وایم چې دا کار ډېر ښه ده، نو داسې به په انګلیسي کې بیا داسې موږ وایو چې This work is very well. This work is very well. دغه کار ډېر ښه ده. Thanks for watching. د نن ویډیو هم د دې پورې بس ده، او د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ. توجه څخه مو نړۍ مننه.